دا امن پزنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې لویا وما دا امن پزنګو کې دی وطن زنګاوما موږ تاسو زو د اوس د چک پیل لپاره ان شاء الله تاسو خو آماده یاست هلته اول ته چې لاړ ان شاء الله د خلکو سره به سم برخورد کوئ او چې خلک باید له موږ تاسو نه اذیت و آزار نه سي موږ تاسو باید کوشش وکړو له خلکو سره سم سلوک وکړو اوس موږ تاسو ټول زو د چک پیل ته استقلال د امیدونو صورت د آزادۍ دی په وجود محسوسه وما وجود محسوسه وما نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې سلطنت ای گلزار گلزار هی وادا گلزار گلزار هی وادا دا حسن سلطنت ای گلزار گلزار هی وادا گلزار گلزار هی وادا تصویر د ښکلا ګانو دی ګوګل کې رسمه وما ګوګل کې رسمه وما دا امن پزنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما یخ د ساړه دي خو واوره وریږي په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه ده یو شمېر خلک راوتي خپل اړتیاوې پوره کوي او بیرته دي په کورو کې ګرم بخاریو ته ناست دي خو د ښار په بېلابېلو برخو کې یو شمېر شازلمیان د همدغو خلکو د امنیت په خاطر راوتي دي او د دوی امنیت یې نیولی تر څو دوی په ارامه ژوند وکړي عبدالله الکوزی یم زما هیواد خپرونه ده او د بلخ ولایت د مزار شریف مرکز نه درته په نن خپرونه کې کوربه یم راغلی یم د ښار یوې برخې ته دلته پولیس لګیا دي چک پوینټ یې اچولی ده او هغه خپله مقدسه دنده پر مخ بیایي دا چې دوی څه احساس لري په دې وظیفه کې خوشحاله دي خلک څه وایي د خلکو رضایت به هم اخلي له دوی نه چې خلک څومره خوشحاله دي چې دوی نه یخ ګوري نه ګرمي ګوري د دې ولس په خدمت کې دي نو راځو دلته د دې نظامیانو د دې قمندان سره غږیږو چې نوموړی څه وایي د خپلو عسکرو په اړه د خپلو خدماتو په اړه او د خلکو په اړه څه وایي چې دی خپله په دې یخ کې راوتی ده او دلته په چک پوینټ ولاړ ده له موږ سره پاتې شئ سبق اخلي صورت سبق اخلي نړۍ بستا د امن صورت سبق اخلي صورت سبق اخلي عالي مثبت انظر دی په جهان باندې مانما جهان باندې مانما د امن پزنګو کې دی د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو په همدې چک پوینټ کې یو او همدلته د نهر شاهي ولسوالۍ امنیه قمندان خپله راوتی دی دلته په وظیفه دی له ده سره غږیږو چې په دې یخ کې خپل پرسونل هم راویستلی او د ښار په بېلابېلو برخو کې چک پوینټونه اچولي دي د خلکو د امنیت په خاطر لومړی مولوي صاحب ته ښه راغلاست یم مولوي صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی خیر اوسې ښه یاستئ خیرات ته کور مودن خوشحاله اوسئ مولوي صاحب لومړی راته ووایه چې ډېر ساړه دي څه احساس کوي په دغه وخت کې د وظیفې په حال کې موږ امنیتي ځواکونه الحمدلله شپه ورځ ته آماده یو چې د ولس امنیت تامین وساتو او مفسد خلکو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو امنیت خرابه کړي او شپه ورځ موږ د ولس په امنیت کې یاستو مولوي صاحب که راته ووایې چې په شپه ورځ کې ستا پرسونل څومره وظیفه اجرا کوي موږ د پرسونل وظیفه چې د 24 ساعته د رخصتي نه لري الحمدلله پیرې او ګزمې چک پوینټونه 24 ساعته لرو څو موږ وتوانېږو د ولس امنیت تامین کړو که د چک پوینټونو په اړه راته ووایې چې په شپه ورځ کې څومره چک پوینټونه اچوئ او په ډېرو ځایونو کې یا په مربوط دغه ولسوالۍ موږ د ولسوالۍ مربوطه دوه چک پوینټونه 24 ساعته دي
او نور چک پوینټونه په وخت حساس ضرورت باندې موږ خپل چک پوینټونه هر ځای اچوو. مولوي صاحب که راته ووایي چې د دغې سیمې خلک څومره ستاسو د خدمتونو راضي دي چې شپه او ورځ دلته په مجاهدینو په خدمت کې دي او د دوی امنیت یې نیولی؟ الحمدلله د نادرشاهي ولس د مجاهدینو د خدماتو نه بیخي راضي دي. د جنایاتو سطح بیخي کمه راغلې ده. په کوشش د مجاهدینو ولس امنیت تامین د خلک راضي خلکو ته بیخي الحمدلله د امنیت ډاډ ورکوو. مولوي صاحب دغه نهر شاهي ولسوالۍ خلک له تاسو سره د امنیت د تامینولو په برخه کې څومره همکار دي؟ زموږ ولس د خپلو مجاهدینو سره د امنیت په برخه کې پوره همکاري کوي. هېڅ نه وهله موږ نه ولس خپل وسه نه دریغ کوي او موږ هم شپه ورځ د ولس په امنیت کې انشاءالله آماده یاستو. بالکل مولوي صاحب د افغانستان د ملي تلویزیون کامره ستاسو مخ ده. د دغه نهر شاهي ولسوالۍ خلکو ته د امنیت د تامینولو په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او څه ترې غواړئ؟ موږ الحمدلله ولس ته دا ډاډ ورکوو چې دوی شپه ورځ باید په خپل ژوند کې آرام او ډاډه واوسیږي او زموږ بیداره مجاهدین د ولس په خدمت کې دي او د ولس نه دا غواړو چې مجاهد سره همکاره اوسیږي او ولس د خپل مجاهدینو سره شپه ورځ په رابطه کې واوسیږي. او موږ خپل شخصي نمبر هم خلکو ته ورکړی ده. د ضرورت په اساس کې کولی شي چې شپه ورځ او موږ ته زنګ ووهي. موږ د ولس په خدمت کې حاضر یو. کور مو ودان، ډېره مننه مولوي صاحب. خیر اوسې، جزاک الله، تاسو ته هم اجر درکړي. درنو لیدونکو، تاسو د مولوي صاحب خبرې واورېدې. دلته د څو تنه مجاهدینو سره هم غږیږو. په خپرونه کې له موږ سره پاتې شئ. ذخایر د دامادانو ذخایر د دامادانو وجود کې د ساتل ذخایر د دامادانو ذخایر د دامادانو زستا د پر هر تن بپری زخمونه جوړاوما زخمونه جوړاوما. درنو لیدونکو، هوا بیخي سړه ده او ډېر یخ ده. دلته د یو بل مجاهد سره غږیږو چې دی څه وایي، څومره خوشحاله ده چې دی په دې واوره کې به راوتی ده. خوشحاله خو به وي د دې لپاره چې ولس ته خدمت کوي، خو ډېر یخ ده. د ده پښتو ځوانه نوم دی؟ نوم مې رحمت الله دی. رحمت الله خان، دا راته ووایې چې څه احساس کوي چې په دې یخ کې راوتی او د دې خلکو د امنیت په خاطر؟ زه داسې یو د امن احساس کوم چې دغه زموږ کم ملت چې دی دا ښه په خوشحاله په ازادانه دوی په ډاډمن زړه وګرځېږي. مهرباني. نو موږ غواړو که یخ او که هوا ګرمه یې، موږ غواړو چې د ملت د خدمت لپاره شپه او ورځ په ځان مو یوه کړې ده چې ملت د خدمت لپاره همیشه واوسو، چې موږ ملت همیشه په ډاډ زړه باندې وګرځېږي. په ډاډ زړه باندې دوی خپل منظرې وکړي، دی خواخوا خپل کاروبار باندې مصروفه شي. بیخي ډېر یخ ده، ستا یخ کېږي؟ نو خامخا یخونه خو ستا، ځکه امیرانو امر دی باید د امیرانو اطاعت وسي. نو د خدمت لپاره بیا دا یخ به موږ باندې هېڅ تاثیر نه کوي، ځکه موږ راوتې د خدمت لپاره یو. د الله رضا ده دغه، بس موږ ته چې باید خدمت وکړو ملت ته. څومره کلونه کېږي چې د اسلامي امارت په لیکو کې هېواد ته خدمت کوئ؟ زموږ تقریبا داسې 4-5 کاله کېږي په نن زما خو خپل. ډېره ښه ده. د دغه سیمې خلکو ته د خپل لوريه څه ډاډ ورکوي د امنیت د تامینولو په خاطر؟ موږ دغه ډاډ ملت ته ورکوو چې موږ چې دلته په خدمت کې یو او دوی بېغمه په راحته زړه دوی خپل په کاروبار مصروفه سي او د نور داسې بعضې حادثې چې مخې ته راځي د هغه نه هم دوی زړونه ډاډ کړي چې انشاءالله امیران سته دي، انشاءالله چې د هغو مخنیوی هم به ژر تر ژره وسي. ډېره مننه. خیر وسي، ژوند دې غواړم. زړه په حیث یادېږي په دې ستره آسیا کې، په دې ستره آسیا کې د زړه په حیث یادېږي په دې ستره آسیا کې، په دې ستره آسیا کې. لیدونکو، د یو بل مجاهد تر څنګ ولاړ یم، له ده هم پوښتو. مجاهده، که لومړی ځان راوپېژنې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قاری شیر عالم یم، شبکه مې همدرد د نادرشاهي ولسوالۍ امنیه قمندان امیر د تعلیم تربیه یم. ډېره ښه ده. ته هم په دې یخ کې راوتی، ولې څه دې کول راوتی؟ خو هملته به ګرمې بخاري سره ناست وې. نو موږ هېڅ کله وجدان ته نه مني چې دلته موږ په یخ ساحاتو کې باید موږ همیشه هر وخت خدمت وکړو ملت ته. نو زموږ ضمیر یې نه مني چې خلک داسې
مثال په یخ هوا کې ملګري ولاړ چیک پاینټ کې یا ولس باید خدمت وکړي یخي ګرمي هر وخت هر موسم انشاءالله مونږ خدمت کې حاصل دی ولس دغه خلک ولې در باندې دومره ګران دي چې په دې یخ کې راوتی او د دوی د امنیت په خاطر مو دلته چیک پاینټ اچولی ده او واوره ورېږي هوا بیخي سړه ده او تاسو دلته ولاړ یاستئ نو بس دا نظام چې دا الحمدلله اسلامي نظام د دې کې ټول برخه لري د ملت هر وګړی هر فرد برخه لري نو موږ د ملت خدمت کې هستو انشاءالله شپه که ورځې ګرمي که یخ موږ خدمت کې هستو دا نه وایي چې واوره ده یا باران ده انشاءالله موږ پوره خدمت کې هستو دوی ته اطمینان ورکوو چې هر وخت هر مشکل دوی پېښ کېږي چې هر څه ستونزه لري امارات مجاهدین ټول پرسنل نو د دوی په خدمت کې د شپه که ورځې او هر مشکل کار وخت پېښ کېږي دوی باید 109 شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل مشکل ورته وایي دوی د افغانستان د ملي تلویزیون کامره ستاسو پر وړاندې ده خلکو ته څه ویل لري خلکو ته مې دا پیغام ده چې باید هر مسلمان هر وګړی چې دې جامعه کې ژوند کوي باید مجاهدینو سره همکار اوسي نو دا نظام چې د دوی ده هر وخت د دوی په خدمت کې د شپه که ورځې نو موږ هر کله خدمت کې هستو دوی نو انشاءالله مشکل به نه وي چې دوی هر وختي موږ باندې غږ وکړي موږ خدمت کې هستو ډېره مننه خیر مننه صفت تحریر وما دا امن پزنګو کې دی وطن زنګا وما وطن زنګا وما نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې لویا وما درنو لیدونکو نن د بلخ ولایت ټول پولیس په وظیفو دي د ښار په بېلابېلو برخو کې چیک پاینټونه اچولي دي تاسو ګورئ چې ما سره په څنګ کې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیري ولاړ ده له ده سره غږېږو چې د ښار په کومو کونجونو کې دوی چیک پاینټونه اچولي دي او ولې په دې یخ کې دغه خلک د وظیفو لپاره راویستلي دي دا خبرې له دوی اورو وزیري صاحب ستړی مه شئ وخت په خیر ډېره مننه محترم الیکوزی صاحب تاسو بهتره پوهیږئ چې داسې یو شرایط دي چې خلک کوښښ کوي چې یو ګرم ځای پیدا کړي اول ته ځان ګرم کړي اما زموږ اسلامي پولیس د خپل ولس د امنیت د ټینګښت په موخه د بلخ ولایت مزار شریف ښار په مختلفو سیمو کې چیک پاینټونه اچولي دي د خلکو امنیت ساتي تر څو چې د بلخ ولایت خصوصا د مزار شریف ښار ولسونو لپاره یو د امن فضا رامنځته کړي زموږ امنیتي ځواکونه زموږ اسلامي پولیس د هر ډول شرایطو لاندې خپلې دندې ته ادامه ورکوي ولو که ګرمي وي که یخ وي که ګرد وي په هر حالت کې دوی خپل دندې ته ژمن دي او د خپل ولس د امنیت ساتنه کوي ټول هغه کسان چې په بلخ ولایت کې جنایت ترسره کوي د عام ولس عامه نظم ته زیان اړوي دوی به زموږ د دغو بیدارو اسلامي پولیسو له لورې نیول کېږي او د قانون منګول ته به سپارل کېږي وزیري صاحب په ښار کې که ټول وخت راشو جنایي پیښې څومره کمې شوي دي او الحمدلله تاسو ګورئ چې ما مخکې ویل چې تر هر ډول شرایطو لاندې زموږ امنیتي ځواکونه زموږ اسلامي پولیس د خلکو امنیت ساتنه کوي تقریبا په دې تېره یوه میاشت کې په بلخ ولایت کې د جنایي پیښو کچه تر 90% راټیټه شوې ده داسې جنایت د ورکېدو نه ده یعنې تاسو که هره ټولنه وګورئ که څونه پرمختللې ټولنې دي هغوی کې هلته هم جنایتونه ترسره کېږي ولې زموږ اسلامي پولیس د بلخ ولایت امنیه قمنداني پولیس کوښښ کوي چې د په بلخ ولایت کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه کړي نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې لویا وما د امن په زنګو کې دی وطن زنګا وما وطن زنګا وما نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما د بلخ ولایت په ټولو حوزاتو کې چیک پاینټونه لرو سیار دایمي چیک پاینټونه دي چې هغه د ولس د حال پوښتنه کوي همدارنګه موټرونه پلټي هغه کوم چې مشکوک کسان دي چې هغوی موږ ته یو پراتفي معلومات رسېږي په دغه چیک پاینټو کې هغوی وینې شناسایي کوي او نیستې د قانون منګول ته سپاري په ټول ښار هم ټول د مزار شریف ټول ښار زموږ تر د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې ده د ښار په ټولو ساحو کې چیک پاینټونه لرو تر څو د مزار شریف ښار ولسونو ته د امن فضا رامنځته کړو که راته ووایئ چې د بلخ ولایت اوسېدونکي له اسلامي پولیس سره څومره همکار دي آیا د دوی له همکارۍ راضي یاستئ یا نه څنګه چې تاسو بهتره پوهېږئ الکوزی صاحب محترم چې په مزار شریف ښار کې د جرمونو کچه راټیټه شوې دا ټول د ولس همکاري ده زموږ له اسلامي پولیس سره د ولس ښه همکاري لري د حوزو امرین مو
د ولسوالیو امنیه قمندانان مو له ولس سره ښې اړیکې لري، له ولس سره روابط لري. مخکې لیدل چې کومه ساحه کې یو جرم ترسره کېږي هلته هغه مجرمین د خلکو له بعضې داسې مشکلات پیښ شوي، مثلا چې یو جنایي او جرم یو مجرم یو جرم ترسره کړی دی، د ولس له لوري نه هغه نیول شوی دی، موږ امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی ده. ولس الحمدلله موږ سره ښه همکاري لري، زموږ له اسلامي پولیس سره ښه همغږي لري. دغه د ولس برکت ده چې د جرمونو کچه راټیټه شوې او زموږ امنیتي ځواکونه کولی شي په ارامۍ او سره د خلکو امنیت تامین لا من کلو یا وما دا امن پزنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما نسلونه دې د مینې په لمن. وزیري صاحب د ملي تلویزیون کامره ستاسو خدمت کې ده. د بلخ ولس ته له خپله لوریه څومره ډاډ ورکوي د امنیت د تامینولو په خاطر او څه ویل ورته لرئ؟ بل یو موږ د بلخ ولایت خصوصا د مزار شریف ښار ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د بلخ ولایت امنیه قمنداني اسلامي پولیس د دوی په خدمت کې دي، د دوی د امنیت ساتنه به کوي. هیڅ څوک دی هیڅ ښاري دی د امنیت د تامین په برخه کې تشویش نه لري، ځکه د دوی امنیتي ځواکونه شپه ورځ تر هر ډول شرایطو لاندې په خپلو دندو بوخت دي او د دوی د امنیت ساتنه کوي. او په مقابل کې د بلخ ولایت له ولسونو غواړو چې د خپلو ساحو د خپلو سیمو د امنیت د تامین په موخه زموږ له اسلامي پولیس سره هر اړخیزه همکاري وکړي، تر څو چې زموږ اسلامي پولیس وکولی شي د بلخ ولایت شریف ولسونو امنیت په ښه ډول تامین کړي. ډېره مننه. ډېره مننه لکوزی صاحب محترم. دا حسن سلطنت ای گلزار گلزار هیوادا گلزار گلزار هیوادا تصویر د ښکلا ګانو دی ګوګل کې رسما وما ګوګل کې رسما وما دا امن په زنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما نسلونه دې د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې. لیدونکو له خلکو یې اورو چې دوی د امنیتي وضعیت باره کې څه وایي. محترم خود معرفی کنین. اسم ما سیف الرحمن است، یکی از تکسیرانای شهری ولایت بلخ هستیم که در اینجا تکسیرانی میکنیم. خیلی خوب، تکسیوان هستی، وضعیت امنیتی برای شما بهتر معلوم میشه. درباره وضعیت امنیتی بگوین که چطور است؟ وضعیت امنیتی فوق العاده خوب است، فوق العاده امنیت است. دیگه ما روز شب میگردیم، شب روز که به خاطر فقط نفقه روزگار یا فامیل شب روز تکسیرانی میکنیم. هیچ کس برای ما کدام مزاحمت نمیکنه. تا اون روز که برای ما هیچ کس مزاحمت نکرده و از پیش میشد که از طرف شب یگان نگرانی میداشتیم یا بعد از نماز دیگر یا شام نگرانی میداشتیم، یگان دزدای حرفه‌ای که قبلا بود حال به وجود آمدن امارات اسلامی الحمدلله هیچ کدام دزدی سرقت این گپایی هیچ وجود نداره. شما خود شهر میگردین، در شهر چک پوینت‌ها را میبینین است یا نیست؟ بله، چک پوینت‌ها شب و روز است، شب و روز. حتی ما ساعت‌های 1 بجه شب 2 بجه شب از این مسیرها ما تیر میشیم. از مریضی، کسی که مریضی داره در شفاخانه، کسی که در شفاخانه‌های شخصی مریضی داره، ما انتقال میتیم در خانه‌ایشان، از خانه‌ایشان مریضی رو انتقال میتیم به شفاخانه، گشت و گذار میکنیم. شب و روز چک پوینت امنیتی مواظب است. با همین پلیس که امنیت شما را گرفته چه گفتنی دارید؟ ما از ایشان قدردانی میکنیم، سپاسگزاری میکنیم که از امنیت سرتاسر افغانستان تامین کردن. هیچ کس تا با کدام ولایت به ولسوالی شب و روز حرکت میکنه، هیچ کس مزاحم نمیشه. ازشان قلبا سپاسگزاری میکنیم، قدردانی میکنیم. تشکر. تشکر. سلامت باشید. لیدونکو دلته بیا هم په همدې ښار کې یو او له یو بل موټر چلونکي سره غږیږو چې دی د امنیتي وضعیت په اړه څه وایي. بیادر سلام منظره باشین. سلام علیکم، خوب هستین؟ جانتان جان بخیر. حشمت الله هستم از مزار شریف. حشمت الله جان، مثل که میبینم تکسیوانی میکنی، درباره وضعیت امنیتی بگوین که در می شب و روزا یک عوام سر شده. امروز هم حالا میبینی که برف است، در بعضی جای شهر ما چک پوینت ها رو دیدیم. درباره وضعیت امنیتی بگوین. والا وضعیت امنیتی در شهر مزار شریف خوشبختانه که بسیار خوب شده، امنیت برقرار است. از چک پوینت ها گفتین ولی هوا سرد است، چک پوینت ها هم هستند، در سر سرک دمی سردی خدمت میکنند. بله ما خوش هستیم ازش، شکر امنیت برقرار است. یک وقت امی موترها را دزدی میشدن، موبایل دوزایی زیاد شبانه میگشتن. ولی در فعلا در شهر مزار شریف اینمی مردم است نیست؟ اگر است جلوش گرفته نشده گرفته؟
سرخطا خود در دوران جمهوریت بسیار زیاد بود. ما نمیتونستیم که یک جای موتر استاد کنیم، غیر از ما هر کسی که می بود دوزان زیاد بودن. فعلا خوشبختانه که از او گپا نیست، راحت هستیم. فضل خدا اگه باشه هم بسیار کم نگاه نیروهای امنیتی شکر امنیت گرفتن، همه چیز برقرار است، خوب است. از نگاه امنیت ما خوش هستیم، راضی هستیم ازشان. همین نیروهای امنیتی امیال تو را در کامرا میبینه، چی گفتنی برش داری؟ حالا گفتنی خاص داره، گفتنی نداریم ازشان. تشکر خیر ببینن. نگاه امنیت برقرار است، ما با اونا هم کار هستیم، اونا با ما هم کار هستن. نگاه ما خوش هستیم ازشان. با مردم شهر مزار شریف خصوصا ولایت بلخ چی گفتنی دارین که باید همراه پلیس همکار باشه نباشه؟ باید همراه پلیس خود همکار باشند. یگان چیز مشکوک میبینن باید اطلاع بدن به حوزه یا به ارگانهای امنیتی. زیبا زیبا گل بان سر گلان در کی کرما گلان در کی کرما دا امن په زنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما نسلونه. درنو لیدونکو تاسو دلته د مجاهدینو خبرې هم واورېدې. ویلی چې موږ په خدمت کې خوشحاله یو، هغه که واوري باراني ګرمي د دې ولس خدمت به کوو. همدارنګه خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې دوی د خپل د ژوند چارې مخ ته بیایي او موږ به امنیت نیسو. ورته مهال خلکو هم له دغه پولیسو رضایت وښود او ویل چې د دوی خدمتونه د ستایلو دي او په دوی یې ویاړ وکړو. دوی وایي چې له پولیسو سره به تل همکاري کوي لکه څنګه چې مخکې کړې ده. همدارنګه د بلخ ولایت د پولیسو ویان له خپلې لورې د بلخ ولایت ټولو پولیسو ته ډاډ ورکړ چې د دې خلکو امنیت به ساتي او هېڅ چاته به اجازه ونه کړي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي. نو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د واورې په دغه یخه ورځ کې مو د امنیتي وضعیت لپاره ځانګړې کړې وه. تر بیا چې موږ ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په بخښونکي او مهربانه رب سپارو. ښه وخت، الله مو مل شه.